ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه مونږ کله بلې به اکثر وي دا څلور لمبې نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې مشاعره خو یو منپسند څیز دی کې زه یم سیکیورټي ضرورت هم نو خو که مونږ پښتانه لږ شعور لرو دا کوم مشران چې ناست دي اعظم صاحب وایي چې تاسو په اسانه په موسکي نظر کې یوړه ده ما څومره په ګرانه وساتلې جړا سترګو کې دا پروګرام څومره په سخته را جوړ شوي او تاسو راځئ دلته کې شور کوئ دا ملګري مجبوروئ نو مهرباني وکړئ یاره موږ خو ټول پښتانه یو د پنجاب پکې څوک نشته دی بیا موږ په شعر کې د پنجاب نه ګیلې ولې کوو چې تاسو غوبل کوئ یار بیا به موږ ګیلې ستاسو نه کوو او د نیادر خان ډېره زیاته مننه کوم چې دلته ولاړ یم دا ټول کریډټ چې کوي نیادر خان ته دي او ډېر خوشحاله یم سیراج صاحب مې مخامخ لیدو درویش روحان صاحب مې ولیدو نور مې ډېر زیات ملګري ولیدل ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جوړی مې تنګه زه به کم ټولومه نومونه نشم اخیستی ډېر ملګري دي خو ډېر زیات خوشحاله یم او دوه څلور شعرونه چې هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې خبرې مې ډېرې کړې عبدالمنم صاحب ته کتاب مبارکي وایم بخښنه غواړم هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې ستا د ښایست لمبو ته نه رسېده اور لمبې هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبې ستا د ښایست لمبو ته نه رسېده اور لمبې چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوټم ړې کوي خور لمبې چې د ټوپک د لاسه مننه چې د ټوپک د لاسه بلې کړي کم رور لمبې بیا یې اکثر په لوټم ړې کوي خور لمبې ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه مونږ کله بلې به اکثر وي دا څلور لمبې ناروغه مور کچه کوټه د شړک باران او لوږه مونږ کله بلې به اکثر وي دا څلور لمبې نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې ریښې څادر زړې جامې یو دا لانګې او ګړونج زما ریښې څادر زړې جامې یو دا لانګې او ګړونج زما جس کره به څه اوسېږي نور لمبې ماران درویش روحان صاحب ته یې ډالۍ وي چې ماران د زوی پورې داسې په رخسارو ده وي ماران د زوی پورې داسې په رخسارو ده وي لکه پالن کې چې څوک ستړي مزدورکارو ده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو ده وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو ده وي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدارو ده وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زړهنه ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو ده وي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښارو ده وي عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو ده وي ډېره زیاته مننه عاجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو ده وي یوه ټپي ده چې په ما د پاک الله نظر دی بخت مې په دې ډېر بختور دی د هر یو لاس زما په سر دی زما پنځه رونه څادر دی او که زه سرتوره پکې ځم پټه به یم مننه که ښه دی که ښه نه دی ستا روزګار دی بنجاري ته څه خبر یې څومره مزېدار دی بنجاري راتاو درنه د ښکلو سم بازار دی بنجاري ته ښه یې چې په خپل زړه دی اختیار دی بنجاري
چا چې موږ یو نظر لیدو پسې ړانده د هغه خلکو تا ته انتظار دی بنجاري یو څو د دنداسې ډکي او مات بنګړي پراته دي تېر شوي چېرته اوس په دې لار دی بنجاري ته خو یو څو د دنداسې ډکي او مات بنګړي پراته دي تېر شوي چېرته اوس په دې لار دی بنجاري ته خو چې د دومره ښکلو منځ کې بې پروا یې عاجز به یو ښایست پسې بیمار دی بنجاري